دا د عالم او د پیغمبر مسؤلیتو چې د الله را لېږلی شوی نازل شوی قانون خلکو ته ورسوه چې ای خلکو د الله غوښتنه دا ده، د دین غوښتنه زموږ نه دا ده، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتنه زموږ نه دا ده. نو بیا چې هغوی عمل کوي یا نه کوي، خو عالم به هم په عمل کوي او هم به په دعوت کې خلکو ته دا پیش کوي. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، نبی علیہ السلام ته الله فرمایي که چېرته تا دا ګوره دا کار ونه که، فما بلغت رسالته، تا د رسالت مسؤلیت ادا نه که، تا ونه رسو پیغام. کله د عالم سره کله د دعوتګر سره دا یره وي چې زه که چېرته حق دعوت وکم خلک به مې ووژني که نه، څه به کېږي؟ الله فرمایي الله به دې بچ کوي که نه، والله یعصمک من الناس، الله تا بچ کوي د خلکو د تکلیفونو د شرونو د عذابونو نه. او که بیخي بچ نه شوې نو بیا هم ستا خیر دی، نو د الله د دین دپاره به شهید شي. ځکه عالم سره څوک د بل څه وجه باندې دشمني نه لري. عالم چې خلک وژني هغه به په دې وژني چې دی به الله دین خلکو ته بیانوي. ځکه عالم په پول او په پټي چا سره لانجه نه لري. عالم دنیا مقصد نه وي چې هغه صحیح عالم وي، هغه نمرې مقصد نه وي، هغه پیسې مقصد نه وي، هغه مقصد د الله دین وي. هغه په دې خفه کېږي چې څنګه د الله دین ورانېږي، څنګه د الله په دین خلک دي د الله دین حکمونه ماتوي، په دې خفه وي. او چې وجله کېږي په دې وجله کېږي چې دا د الله دین غواړي او خلک چې دی خلکو پې واره نه راځي. قل یا اهل الکتاب لستم علی شیء، الله ناشنا عجیب خبره کوي، اے اهل کتابو لستم علی شیء، تاسو هیڅ شی نه، حتی تقیموا التوراة، تر دې چې تاسو قائم کې تورات، اقامت د تورات، والانجیل او انجیل، وما هغه کتاب او هغه څه انزل چې نازل کړی شوی دی الیکم تاسو ته من ربکم، تاسو د رب د طرف نه. الله اهل کتابو ته دا ویلیو چې اے اهل کتابو تاسو تر هغې پورې د الله په نزد باندې هیڅ حیثیت هم نشته دی تر څو چې تاسو تورات حاکم کړی نه وي، انجیل مو حاکم کړی نه وي، او هغه قوانین چې تاسو ته ستاسو پیغمبرانو پیش کړي دي هغه مو حاکم کړی نه وي. او اهل قرآن ته الله دا وایي یا اهل القرآن، اے قرآن والا مسلمانانو، لستم علی شیء، تاسو هیڅ شی نه دی الله په نزد باندې، حتی تقیموا القرآن او ما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن والاو یا اهل القرآن، اے قرآن والاو لستم علی شیء، ګوره د الله په نزد باندې حیثیت نه لري، حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، تر څو چې قرآن حاکم کی او هغه چې الله تاسو ته رالیږلی د نبی علیه السلام د حدیثو په شکل کې دغه قانون که مسلمان حاکم نه کی، د دې قانون د حاکمولو خواري او محنت ونه کی، نو مسلمان به ذلیلوي او ذلیلوي. ولې؟ ځکه الله فرمایلی دی چې لستم علی شیء، زما په نزد باندې ستاسو حیثیت نشته. چې د الله په نزد باندې حیثیت ختم شي بیا د الله پرېږدي که نه دشمنانو ته، لکه څنګه چې اوس مسلمانان الله خپل دشمن ته پرېښي، خلک په کفار په واکداري کوي. د دنیا مهم تنګیانې سمندري لارې د مسلمان په لاس کې دی، د دنیا تیل د مسلمانانو په ملکونو کې دي، د دنیا معدنیات د مسلمانانو په ملکونو کې دي، ذلیل هم مسلمان. د سرو زرو په خزانه باندې ناست دی خو چپړاسي دی، د سرو زرو په خزانه باندې ناست دی. د سرو زرو په خزانه چې څوک ناست هغه د باچایۍ لایق وي، چې هغه باید باچا وي، خو مسلمانان د سرو زرو په خزانه باندې ناست دي او چپړاسیان دي. دا ولې؟ ځکه چې دوی د الله قانون پرېښی، د الله کتاب چې څوک نه حاکم کوي الله بیا د خلکو ته هیڅ ګوري نه، د خلکو هیڅ حیثیت د الله په نزد باندې نه. نو لستم علی شیء، تاسو هیڅ شی نه، ما ته الله فرمایي حتی تقیموا التوراة والانجیل،